د افغانستان ټیسټ سیالۍ لپاره ستراتیژیک پلان پکار دی. د بنگلادیش کپتان شکیب الحسن. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د بنگلادیش د ټیسټ لوبډلې لوبډلمشر شکیب الحسن د خپل ټیم اداري کمیټې له غړو سره ناسته کړې او د افغانستان ملي لوبډلې پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې لپاره په ستراتیژیکي مشروعیتي پلان جوړولو خبرې وکړې. نوموړی د شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو څخه خپل هیواد ته ستون شوی دی او د څو ساعتونو تېرولو وروسته د افغانستان خلاف د ټیسټ سیالۍ ته د چمتووالي لپاره د ټیم نورو غړو سره یو ځای تمرینات پیل کړل. د روزنیز کیمپ تمریناتو وروسته د بنگلادیش کرکټ بورډ چیرمن اکرام خان د روزونکو ډلو سلیکټرانو او لوبډلمشر سره ناسته درلوده او د افغانستان او همداشان د راتلونکو سیالیو په اړه ورسره خبرې وکړې. د بنگلادیش کرکټ بورډ چیرمن اکرام خان ویل چې د نړیوال جام وروسته د ټیم نوی سټاف بدنده ګمارل شوي او د دوی سره ناسته په زړه پورې وه. نوموړی ویل چې موږ راتلونکي میاشت کې ټیسټ سیریزونه لرو، له همدې کبله موږ د ټیم په پالیسۍ او د خپلې لوبډلې په قوي او کمزورو نقطو بحث وکړ. د اکرام خان په وینا چې موږ د مشر روزونکي رسل ډومینګو سره خبرې په دې وې چې څنګه کولی شو بنگلادیش لوبډله دې ته عیار کړو چې د خپل هیواد بهر بریاوې ولري. د هغه په خبره له دې وړاندې به بنگلادیش یوازې په خپل کور دننه سیالیو پام کاوه، خو له دې وروسته زموږ موخه دا ده چې د خپل هیواد بهر هم ښې مثبتې پایلې ولري. د یادولو ده چې د افغانستان او کوربه بنگلادیش ترمنځ به لومړۍ ټیسټ لوبه د سپټمبر په 15 نیټه ترسره شي او له هغې وروسته به د کوربه بنگلادیش، افغانستان او زیمبابوې ترمنځ درې اړخیز شلوري سیریز پیل شي. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.